ډیر میسجونه ما ته خلکو وکړه چې یاره ملا دا چې نوم دی دغه رحم الله حقانی چې دغه څو ورځې مخکې په کابل کې په یو چاودنه کې مړ شو د میانده لاړ. خلک وایي زه خو دا اصول لرم چې زه مړي پسې خبرې نه کوم. ملا دا رحم الله پسې ما ویډیو کړی، هغه ویډیوګانې زما شته دي، خو زه بعد د دې پلویانو ته دا وایم چې ما پرېږده زه ورسره مخالفت لرم که نه لرم. زه تاسې نه یو درې پوښتنه کوم. ملا رحم الله حقانی به دا ویلي چې یو سړی په یوروپ کې اوسېږي 15 کاله 6 کاله، نو د هغې هلته که کور والی د هغې نه بچیان پیدا کېږي. زه تاسې نه پوښتنه کوم، دا پلویانو ته وایم او د دې د هم نظرو ته وایم که چېرته تاسې په اروپا کې 15 کاله یا په سعودي کې یا په امریکا کې یا په برطانیه کې 15 کاله تېر کړئ او بیا لاړ شئ، په دې 15 کالو کې تاسې نه تللی او بیا لاړ شئ خپلې ښځې له ښځې نن 2-3 بچي شوي، تاسې به هغه ښځه په ښځه ومنئ. رحم الله خو په دې باندې دا دغه کړی چې دا ښځه چې دا ورور دا کېدی شي چې ته په امریکا کې او ستا بچیان په افغانستان کې وشي. دا خبره تاسې د رحم الله منئ؟ یعنې ته به په امریکا کې بچیان به دې په افغانستان کې کېږي. دا خبره یې کړې که نه ده کړې، په دې نټ یې پرته ده. نو بیا ته څنګه وایې چې غټ عالم دی او غټ دغه دی. بلې دا ویلې چې شراب خو حرام دي که نه، که لږ وي که ډېر وي شراب حرام دي. هغه ویډیو یې شته چې دا وایي چې شاه مهربانه شراب چې دي ورور شاه مهربانه ته دومره څکلی شي شاه مهربانه. دا جایز خبره دی. تاسو هم پلوور وو یا تاسې پلوور هستئ. بلې دا فتوا ورکړې وه په افغانستان باندې چې مکمل دغه د ملي اردو د افغانستان چې څومره افغانانو په هغه حکومت کې کار کوو، ویل چې دا د امریکایانو نه مخکې دا باید مړه کړئ، دا ختم کړئ. ایا دا خبره صحیح وه؟ زه تاسو ته نه پوښتنه کوم. راکړئ د دې جواب په پوښتنه راکړئ. که تاسې پالور هستئ او که تاسې که چېرته دغه تاسې د هغې خبرې منئ، نو بیا خو به دا 3 خبرې منئ، نو بیا خو به داسې کېږي چې ته په اروپا کې او 3-4 بچي به 3 کاله پس په افغانستان کې کېږي. ایا دا عقل او دا شعور دا خبره مني؟ د تاسې نه پوښتنه کوم. زه هېڅکله عالمانو پسې عالم نه جار شم چې صحیح عالم لکه شیخ صاحب چې دغه مخکې ورځ کې شهید شو، شیخ صاحب چې مخکې ورځ کې شهید شو، شیخ صاحب دغه سردار ولی هغه عالم و. زه ګوره خپله حنیفه مذهب یم، خو دغه شان عالمانو ته زه سلام کوم، ځکه هغې خبرو کې اثر و، هغې رښتیا خبرې کولې. موږ داسې ډېر عالمان موږ منو چې هغه بالکل صحیح عالمان دي، د هغې د موږ د خپو خاورې، خو د دغه شان عالمانو د خپو خاورې موږ نه یو او د هغې په خلاف یو چې هغه د ګېډې نه خبرې کوي، هغه د ولس ګمراه کوي، هغه زما ځوانان ګمراه کوي. زه بالکل هغه عالم نه منم، هغه عالم نه دی، هغه شیطان دی. زه ولې سمیع الحق ته خدای تاسې ورته عالم وایي؟ د ښکته پښتنو نه پوښتنه کوم چې سمیع الحق هغه سړی دی چې خپله په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د انګریزي قانون لاندې اوسېدو، د ده د مدرسې د مخې نه دغه تېرېده، ټانګونه تېرېده، مهمات تېرېده 52 ملکونو، او دې د جهاد فتوا په افغانستان کې ورکوله او هغه غزوې به وړاندې وګوره اوس هم لګېږي په افغانستان د جهاد ورکوي. نو زه هغې تعلیم ویم. زه خو دغه شان عالمان دغه شیطانان یم، ځکه چې افغانستان کې یو رقم ته قرآن ترجمه کوي او په پاکستان کې بل رقم ترجمه کوي. قرآن خو یو رقم ته دی، 2 رقمه نشته، مګر هم دې 2 رقمه. دا بعضې خلک وایي دا په اروپا کې ناستې تاسې وروره هورو او دې دغه د ټولو نه چې ډېره بې حرمتي کوي دغه شیطانان عالمانو د هورو کوي چې داسې اوړي هم اویا وري دي او که داسې راوړي هم اویا وري دي. ټول منافقت دغه خلکو کې دی، د ټولو نه بېعزتي دغه د قرآن او دغه د حدیثونو او دغه د هورو کوي. دغه مولان چې په ناستې وروره هر وخت دې ته پیغمبر علیه السلام کې خوب کې ورځي. دا پیغمبر علیه السلام موږ ولس ته ولې په خوب کې نه راځي چې بس سې مهربانه تاسو ته په خوب کې درځي او په جړا شي او دا شي مکارم شروع کړې ده. نو خبره دا ده چې موږ د شیخ رحم الله هله به موږ منلې چې دی چې ته صحیح په قرآن په حدیث او صحیح مسلې کولې، نه داسې مسلې چې هغه مې د اسلام نه خارج وي، هم د پښتنو د دغه سره تاخذ شي. ته یو سړی په یوروپ کې ناست وي او ښځې بچي په دغه کې راوړي او په افغانستان کې راوړي، دا عقل مني؟ تاسې چې د هغې پالور هستئ چې داسې غټ عالم لاړو د منځه عالم. موږ ډېر عالمان لرو، موږ ویلې چې ته ګوره خپله ډېر د عالمانو که هغه په طالبانو کې وي او که غیر طالبانو کې چې ښه عالمان هغې ته زموږ په دواړو لاسونو سلام دی، مګر همداسې عالمانو ته موږ سلام نه کوو. بد رد ورپسې نه ویو، خو دا هغه زما هغه دغه وه چې مرګړو ویل چې تا پسې ونه ویلې. زه هېڅکله چې مړ شي وي پړ شي زه مړو پسې بد رد نه ویم، نه کنځلې کوم، خو زه دا ویم چې د عالم او د شیطان باید معلوم. یو انګریزي ملا دی چې د غازي امان الله خان نه د افغانانو د تباهي او د بربادي او دلته یو د جهاد په نوم باندې افغانان تباه او برباد کړ، او یو چې دی افغاني پښتون ملا دی، هغې پښتون افغاني ملا ته زموږ سلام.